رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو صحابي باندې ادرې د جنازې کوله نو چې جنازې کوله وی فرمایل وی آیا په دې مړي باندې د چا حق شته دی یو سړی وی آو دا الله رسول زما په 2 دینار دی یا 2 درهم دی او 2 دینار یا 2 درهم دا څوک اسمال لګړي لکه یو سړی وای چې په زما 200 روپے دی په دې زمانہ کې وای یا په زما 2000 روپے دی ناغوی دا الله رسول زما په 2 دینار دی یا په 2 درهم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه په کولا او صحابو ته فرمایل صلوا علی اخیکم پدې خپل ورور باندې تاسو جنازو کې ز په جنازه نو زکه په دې باندې پردي حق دی نو د دې پردي حق د وجه نه ز په دې باندې جنازه نه کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل صلوا علی اخیکم تاسو په خپل ورور باندې جنازه وکړئ اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صحابي باندې جنازه ولې نه کولا زکه په نه کولا چې رسول الله په دې باندې جنازه کړي وا نو الله باندې بخلو خامخا الله به مغفرت نصیب کولو الته د مسلمان حق به او غزایا کېدل 2 دینار یا 2 درهم پر دې حق غزایا کېدل نو د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صلوا علی اخیکم تاسو په خپل ورور باندې جنازه وکړئ صحابه کرام د یوم الخير خواو ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ په دې جنازه کې ولاړو وې دا الله رسول د دې غریب صحابي دا قرض ادا کوما او دا زور کوما ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ دغه مړی هغه 2 دینار یا 2 درهم ادا کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو جنازه په وکړه موت تعالی تعلیم راکې چې ګوره پکم بنده باندې د الله حق دی نو الله خپل حق ورته معاف کوي او د بنده حق به علم معاف کیږي چې بنده اول معاف د بنده حق کله مال وی د بنده حق کله داسې وی چې یو بنده د یو بنده رسوا کړی وی دا غو عزتي کړی وی د یو بنده زړی خفه کړی وی نو کله حق داسې وی کله حق داسې وی چې یو بنده د بل بنده حق والی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول داو چې باغ بنده باندې جنازه نه دکړي چې بچا باندې پردي حق اولی فرمایلی چې په د باندې د چا حق واغه په هغه تاسو ادا کړئ